د ننګرهار د خرما بڼ سګنی حاصل 100 ټن اټکل شوی. مسؤلین وایي د جلال آباد ښار اړوند فارمیډي خرما بڼ په 40 جری وزمکه جوړ شوی او شاوخوا 2200 بوټي پکې کرل شوي چې هر کال 6 ډوله خرما حاصل ورکوي. یو وجه خو دا و چې هغه وخت سره د کم ضرورتونو د اوبو ضرورت او د دوا ضرورت او د دې د نور تربیت ضرورت هغه په خپل وخت باندې موږ کوشش وکړم دی. یو د حاصل د زیاتولو د چې کوم خپل اصول لري چې هغه ونه د په څومره فاصله کې نو تیر چې کوم باغ دلته کې نول شوی هغه فاصله په نظر کې نه ونیول شوی. اوس موږ په دې باندې کار روان کړی دی چې کوم ونې یو بل ته جوختې وي او د حاصل لپاره معنی وي هغه غټې غټې ونې موږ د خپل مسلکي ټیم په توسط باندې د یوې ساحې نه خلو بلې ساحې ته وړو. باغ تقریبا اوس معیار ته برابر دی. د یادبند مسؤل بیا وایي مصنوعي القاح د بڼ په حاصلاتو کې زیاتوالی راوستی او هیله لري چې راتلونکي ته حاصل تر دې هم زیات وي. مخکې د دې نه چې ګردابشاني نه وشوي حاصل د دې رژېده ضایع کېده به د کومې ورځې نه چې موږ مصنوعي القاح شروع کړې ده نو په هغه اول کال باندې موږ مثلا 600 کیلو شو، په دوم کال باندې 1 ټن شو، په دریم کال باندې 15 ټنه شو، تیر کال باندې 9 ټنه او 15 ټنه نو سږ به انشاءالله د دې نه هم زموږ د تولید لوړیږي انشاءالله. د خرما بڼ کارګر بیا په دې باور دي چې په دې ولایت کې د خرما نور بڼونه جوړ شي نو د تولیداتو د زیاتوالي ترڅنګ به سلګونه ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي. او دلته راغلی م خرما باغ کې د 1 من غنم په مقابل کې کار کوم، سهار نه تر مازدیګره پورې 1 من غنم راکوي او دلته دا کار ډیر سخت هم دی، ګرمیم ده او زه د هیوادوال نه دا غوښتنه لرم چې دا خرما حاصل ته ورسیږي او په خپل هیواد کې او د بل هیواد خرما ونه پلوري، خپل هیواد خرما دی وپلوري او ګټه دی باید خپل هیواد ته ورسیږي او موږ هم په کار شو څو نورو بیروزګارو خلکو ته هم د یو مړی رزق برابر. د جلال آباد ښار فارمیډي سیمه کې د خرما دغه بڼ په 2009 کال کې جوړ شوی دی. د مسؤلینو په خبره سکال یې تازه په 15 جری وزمکه د خرما بوټي کېنولي او هیله لري چې ژر حاصل ته ورسي او خلکو ته پکې د کار زمینه برابر شي.